عبدالله او اشرف غنی ته ولې اخطار ورکړی؟ ویډیو ګوري چې بیا نوې څه لانجه روانه ده. د افغانستان پر روڼتیا د څار سازمان وایي د ارګ او څپېدار په سیاسي هوکړه کې د عدلي، قضایي، نظارتي او انتظامي بنسټونو او وزارتونو د ویش په اړه اندېښنه لري. دغه سازمان خبرداری ورکړی چې کېدای شي ځینې غیر سیاسي بنسټونه هم د دغې سیاسي هوکړې په ترڅ کې له ویش څخه پاتې نشي. د دغه سازمان مشر سید اکرم افضلي وایي عدلي، قضایي، نظارتي او انتظامي بنسټونه باید د قانون حاکمیت پلي کړي او د نورو دولتي بنسټونو پر وړاندې باید ځوابګویه وي. له اوږدې مودې راهیسې له دې کبله چې ځینې کلیدي ادارې سیاسي شوي دي، نو فساد هم پکې زیات شوی دی. ښاغلي افضلي ټینګار کړی چې افغانستان نور نشي کولی چې د دولتي ادارو ناکامي برداشت کړي او په وینا یې چې عدلي او قضایي ادارې باید په سیاسي هوکړه کې ونه ویشل شي. د دغه سازمان د اړیکو مسؤل ناصر تیموري بیا وایي چې د سیاسي هوکړې له کبله د قانون د حاکمیت ساتونکي ادارې هم له خطر سره مخ دي. راپورونه شته چې د سترې محکمې او لویې څارنوالۍ په اړه هم د ویش خبرې روانې دي تر څو بحران پای ته ورسیږي. دغه سازمان له ټولو سیاسي لوریو غوښتنه کړې چې د اصلاحاتو لپاره د قضایي ادارو ته په درناوي قایل شي او د دغو څوکیو د ویش څخه دې ډډه وکړي. دغه سازمان پر نړیواله ټولنه، مدني بنسټونو، ملي شورا او خلکو غږ کړی چې پرې نږدي تر څو سیاسي دوه لوري، قضایه قوه او نظارتي بنسټونه وویشي او په دې ډول یې د کمزورۍ کېدو سبب شي. دا په داسې حال کې ده چې د عبدالله ډلې په وروستیو کې له ارګ سره د 50 سلنه واک ویشلو باندې د هوکړې خبر ورکړی، خو ارګ دا خبره رد کړې ده. درنو لیدونکو، ډیره مننه چې ویډیو مو تر پایه ولیدله. که ویډیو مو خوښه شوې وي لایک یې کړئ. د لا ډېرو ویډیوګانو د لیدلو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو هر چیرته چې یاست آباد او خوشحاله اوسئ.